بله مسله دا ده چې د پروژې د ډراونګ څخه اوس مخکې چې ته کار شروع کړې ته باید لیر ولرې. لیر هغه هم ویلی دي ټولبار. لیر ټولبار لپاره موږ شارټکټ لرو ال ای انټر. ال ای انټر کېږي تا ته مکمل دغه باکس راځي. په دغه باکس کې ته کولی شي اوس د ډراونګ لپاره ته خط تعین کړي. دا مربوط د څه شي کېږي اوس رسم تخنیک پورې. که چیرې رسم تخنیک اساسات د زده وي دلته ته کولی شي مکمل د رسم تخنیک نورو په مطابق ته خط ورته تعین کړي. دلته راځو اول نیو لیر. په نیو لیر کې کلک کوو. په دې ځای کې زه ورته وایم اول دیوال زه جوړوم وال. تاسو ته مې په صنفي پروژه کې درته ویلی وال. کلر باید څه رقم وي. دغه کلر ته کولی شي د خپل تحلیل ذهن نه مثلا تعین کړي همدغه کلر د صحیح شو. او لاین ټایپ د خط مشخصات باید څه رقم وي. خط مشخصات زموږ باید کانټینیو وي که نه مسلسل باید وي یعنې منقطع نامري باید ښه نه وي. دا هم صحیح دی. په دې ځای کې موږ لرو لاین ویټ. د خط ضخامت باید څومره وي. دغه دیوال چې ته رسمې ضخامت باید څومره وي. دا باید 0.5 وي. دلته لاین ویټ باندې کلیک کوو. دلته ورته 0.5 راخلم. 0.5 صحیح شو. اوکې 0.5 دلته راغی. نور شي سره غرض نه لرو. بیا راځو دلته نیو لیر. کله چې زه سنټر لاین کار کوم څه شی سنټر لاین زه کار کوم نو د سنټر لاین لپاره کلر باید څه رقم وي. کلر مثلا په دې شکل تعینوو. کیفي په دې ترتیب. لاین ټایپ د خط مشخصات څه رقم باید وي. خط باید نامرئي شکل ولري. نو دلته راځو لوډ. په دې لوډ کې دلته ورته سنټر لاین اخلو. سنټر لاین مخکې مې درته چې دوه قسمه دی. په تیر سمستر کې مې درته ویل یو په غربي سیستم دی او بل په شرقي سیستم دی. په غربي سیستم کې ته کولی شې چې دلته یوازې سنټر ورته انتخاب کړې. دغه سنټر چې ته راواخله خپل دا سنټر لاین دی. صحیح شو. او که چیرې ورته ډشت بیا اخلې هغه بیا په شرقي سیستم راځي. نو ته کولی شې سنټر لاین ستا خوښې شي هر رقم تعینولی شي ورته. او بیا به په دې ځای کې دا کلک کړې اوکې به کړي. دا اتومات مشخصات د څه شي راځي سنټر لاین راځي. خو دلته ضخامت باید څومره وي 0.2 بیا به اوکې کې 0.2 راځي. بیا په عین ترتیب اوس د لپاره نور شی ضرورت لرو د ډور لپاره مثلا د دروازو لپاره او همدارنګه د آشدار لپاره دواړه هم دغه یو شی به راواخلو ورته. صحیح شو. د دروازو لپاره کلر ته کولی شي مثلا په دې شکل راواخلئ او همدارنګه د خط مشخصات باید کانټینیو وي او ضخامت د خط 0.3 باید انتخاب کړي او بیا هم اوکې. بیا یو بل لیر ورته جوړو په دې ځای کې مثلا د برنډې لپاره جوړو. څه لپاره؟ ورنډې لپاره. د ورنډې لپاره کلر تعینولی شي مثلا په دې شکل وي او مشخصات باید څه شی ولرو کانټینیو باید وي او همدارنګه د خط ضخامت ته کولی شي ورته 0.5 راواخلو. که خپله چوکاټ دی خپل هغه هم 0.5. بیا راځو مثلا کالم. کله چې پایه ورته جوړو کالم لپاره کلر هم کولی شي تعین کې ورته مثلا په دې شکل یو کلر وي یا په دې ترتیب. دا کلر او زه کیفي انتخابوم کولی شي وروسته چینج هم کې ورته. ضخامت باید 0.25 یا 0.2 یو خبره دی څه مشکل نشته او نور هم باید کانټینیو وي. دا زه اوکې کوم. کیدای شي وروسته نور لیر ته هم ضرورت شي مثلا د زینې لپاره سټیپ د برنډې لپاره کله چې پتې جګېږي زینې لپاره کیدای شي دې ته ضرورت شي. بیا هم دوباره ته کولی شي لیر پکې اضافه کړي. نو دلته څه کوو دا کلوز کوو اتومات خپله دا سیف کېږي. دلته که چیرې موږ راشو لیر ګورو هر یو مکمل راغلی دلته په دې ځای کې. اوس دلته موږ څه کوو اول به زه یو رسم وباسم تاسو ته چې په دې شکل یو پلان جوړوم. یو ساده پلان کار کوو چې ټول ورباندې پوه شي. صحیح دی.
په دغسې ترتیب یو پلان جوړو صحیح دی فقط یو نظریه تاسو سره پیدا شي صحیح دی د یو اتاق د بل اتاق د هم بل اتاق د اشپزخانه به ونیسو د به توامخوري په نظر کې ونیسو او په دې ځای کې به زینه ځای په ځای کړو صحیح شو او په دغه ساحه کې مونږ کولی شو چې یو تشناب یو شی د اتاق لپاره په نظر کې ونیسو صحیح مقصد یو نظریه تاسو سره پیدا شي اوس دغه پلان مونږ څنګه جوړولی شو صحیح دی مونږ په لومړي قدم کې څه کوو په دغه ساحه کې لیر دلته مونږ د څه شي راخلو دلته د وال راخلو خو کار په سنټر لاین کوو دې ته فکري لیر د څه شي راخلو وال خو کار په څه شي کوو په سنټر لاین کوو دا سهولت لپاره مونږ دلته څه راخلو وال یعنی همیشه دپاره کله چې مونږ پلان ترتیبو یا پلان په ساحه کې تطبیقو د څه شي نه شروع کېږي د سنټر لاین نه ډراونګ هم چاول تاسو کوئ سنټر لاین کله چې تطبیق کېږي په ساحه کې د سنټر لاین صحیح شو اوس دلته وال مې راواخیستل خاوکار په څه شي کوم په سنټر لاین کوم دلته اوس یو لاین اخلم لاین په دې شکل زه یو خط امتداد ورکوم خو دلته ابعاد به د دې معلوم وي د دې اتاق ابعاد به معلوم وي کېدای شي دغه اندازه زموږ 3.5 متره په نظر کې ونیسو اشپزخانه 4 متره صحیح شو 3.5 4 څو شو 1.5 او دا اندازه به په نظر کې ونیسو مثلا 7 متره یا به 8 متره ونیسو 14.5 متره دغه 14.5 متره زه 15 اخلم لږ اضافه کومکي خط دی په دې شکل راځم خط اوږدوالی څومره ورکوم 15 متره 15 متره خو باید 1500 باید ولیکل شي ځکه په سانتي متر دی انټر کو خط مکمل رسمیږي په دې ترتیب بیا راځو عمودي شکل اندازه راخلو اعظمي اندازه دغه اندازه زموږ راځي 3.5 صحیح شو په دې ځای کې زینه په نظر کې ونیسو مثلا 3 متره یې ونیسه خیر 3 متره دا څو شو 6.5 تشناب په نظر کې نیسو 2.5 متره څو شو 9 دا اندازه به په نظر کې ونیسو 15 متره 14 او دلته راوتلې برخه د برنډې لپاره یا دا اندازه یو 3 متره دا به ونیسو څو شو 18 متره یې نیسو 18 متره لپاره یو خط په دې شکل کیفي رسمو یعنی 1800 اوس دوه خط رسم شو یعنی یو د ایکس محور لپاره او بل خط وای محور لپاره رسمیږي خو اندازه کیفي نیسو لږ د پلان څخه لږ اضافه نور اضافه چې بیا پاتې کېږي په آخر کې ورته څه کوو کټنګ کوو ټریم کوو اضافه کوو اوس دا خپله په حقیقت کې زموږ سنټر لاین دی چې شی دی سنټر لاین اوس دې څه وایي چې د دې سنټر لاین نه تر دې سنټر لاین پورې اندازه زموږ څومره دی 6 متره ته به افسټ کمان نه کار راخلی او انټر بیا ورته ولیکې چې 200 دې سنټر لاین نه بل ته افسټ واچوي 200 بیا بل اشپزخانه لرو 100 متره دی 400 بیا به افسټ راواچوي بل اندازه د اتاق لپاره لرو 315 یا به نیسو یا 380 به ونیسو ځکه چې هلته خارجي دیوال او داخلي دیوال راځي صحیح دی سنټره پورې دا اندازه زموږ څومره راځي 380 فرض مثلا په دې شکل دغه نه سایه چې اضافه پاتې کېږي د ټریم په واسطه څه کوو کټ کوو دې بیا راځو د ټاپ نه بټم طرف ته ښکته دا اندازه زموږ راځي 380 بیا هم حسابو افسټ 380 افسټ ښکته 380 راځو بیا د دې سنټر لاین نه تر دې سنټر لاین پورې اندازه لرو 2 متره او 15 شپېته نیسو صحیح شو افسټ راخلو 215 شپېته 265 بیا افسټ راخلی صحیح شو دا د زینې ساحې لپاره بیا دلته تشناب لرو 200 لرو 50 لرو 250 بیا به افسټ راواخلئ بیا اتاق لرو 1510 به راواخلو ځکه سنټر ټو سنټر اندازې دي صحیح شو 1510 دا 510 بیا به ټریم راخلی کومه ساحه چې اضافه ده دا ټول به ترېنه کټ کړي دا د یو اتاق ساحه برابر شو صحیح دی او نه دا ساحه کټ کېږي ترېنه دا هم کټ کېږي دا هم کټ کېږي ترېنه په دې برخه کې دا هم کټ کېږي دا پاتې شو دا ساحه هم کټ کېږي د زینې لپاره صحیح شو یا ور دغه اندازه چک کومه شو دا څونه دی 215 شپېته هم ورکړی شو دا دی که نه دی صحیح دی 215 شپېته ښه خو دغه خط هم اضافه دی زموږ که فکر مې دا خط ځکه اضافه ده چې د دغې اتاق عرض زموږ 380 دی نو دغه خط ترې نه څه کوو ډیلیټ کوو کټ کوو بیا افسټ راخلو 380 راخلو په دې شکل خط به لاسته راشي او ټریم به راواخلئ دا به ترېنه کټ کړي یا کېدای شي دغه اتاق ابعاد زیات ونیسي افسټ راخلو 100 متره 400 راخلو 400 بیا به ټریم دا به هم کټ شي دا د زینې ساحه دی دا به هم باید کټ شي دا اضافه ساحه دی دا هم باید کټ کړو ترېنه دا به هم ترېنه کټ کړو دا به هم کټ شي دا هم باید کټ شي صحیح شو بیا راځو د بل سایډ لپاره
دا اندازه په نظر کې نیسو دا اندازه به ونیسو 15 متره طی شو آفسیټ راخلو 1500 دغه خط نه به 500 دې خواته راشي یا به دا خط 600 به یې کړو چې لږ اضافه شي دا خو اختیاري دی که نه د اندازې که چیرې دقیق اندازې بیا لږ منظم راځي دا زموږ څومره راغی 600 بل اندازه لرو 415 بل خط آفسیټ راخلو دې نه بعد بل اندازه راخلو 9 متره به راواخلو صحیح دی 900 دې نه باید لږ اضافه کړو که نه نه د یو بل کار کوو دلته دغه اتاق هم اضافه کوو مخکې مې 600 واخیستی و دا به لږ اضافه کړو ورته خیر آفسیټ به راواخلو چې 900 شي یا کولی شي دا بل اتاق اضافه کړو څه پروا کوي دغه اضافه کوو ورته دا د زموږ څومره ډي آی نه دا اندازه مونږ اشتباه اخیستی یو دقیقه دا اندازه زمونږ باید آفسیټ ولرو 900 دلته اندازه مونږ لږ اشتباه اخیستی و دا زیاتېږي دلته راځي دا صحیح دی دا نورې ساحه ترېنه کټ کوو دا ځای به هم ترېنه کټ شي دا به هم ترېنه کټ کړي دا به هم ترېنه کټ کړي اوس دغه خط ایکسټینډ کېږي دی بل ته ای ایکس ډبل انټر بیا به دا ایکسټینډ شي اوس چوکاټ برابر دی په دې کې چوکاټ چې برابر شي دا خپله په حقیقت کې زموږ څه شی دی سنټر لاین دی لیر دی څه شي دی وال دی اوس دغسې نه اوس آفسیټ راخلو آفسیټ چونکې دا خارجي دیوال دی